د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. مولوي یعقوب وایي موږ رسمیت غواړو علما د حل لارې په ګوته کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر له علماو غوښتي چې دوی ته یې ستونزې په ګوته کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب نن د لویې جرګې په تالار کې د علماو غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی د نظام ستونزې رابرسیره کړي او دوی ته یې په اړه مشورې ورکړي. د په خبره له علماو غوښتنه کوي چې د ځینو ستونزو په اړه دوی ته فتواوې ورکړي، خو دا ستونزې نه دي په ډاګه کړي. هغه همداراز ویلي چې نږدې یو کال کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی، خو تر اوسه هیڅ لوري په رسمیت نه دي پیژندلي. له همدې امله یې له علماو غوښتي چې دوی ته مشورې ورکړي. هغه ټینګار کړی چې افغانان باید د اوسنی نظام له لاسه ورنکړي او په خبره یې دلته باید د جګړې اور د تل لپاره مړ شي. د ملا انصاري د صالح پوښتنه د وینې تنده او وحشت د قرآن او حدیث له کومو برخو زده کړی. په کابل کې د ملایانو لویه غونډه نن په داسې حال کې پیل شوه چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له ملایانو څخه د طالبانو له ادعا شوي امیر المؤمنین سره د بیعت او د طالبانو د مخالفانو پر وړاندې د فتوا غوښتنې وکړې. د هرات مشهور افراطي ملا مجیب الرحمن انصاري په خپله وینا کې د هغو کسانو د سر پرې کولو فتوا ورکړه چې د طالبانو پر وړاندې سر پورته کوي. نوموړي وویل چې د طالبانو حکومت د دین د حافظانو په شهادت او رشادت په ډېرې سختۍ رامنځته شوی او په ډېرې سختۍ به له منځه ځي. د نوموړي څرګندونو ته په غبرګون کې د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح له ملا انصاري څخه پوښتنه کړې چې د وینې د دومره تندې الهام یې د قرآن کریم او حدیثو له کومو برخې یا کوم انساني مکتب څخه اخیستی. صالح زیاتوي چې که نن ټاکنې وشي د مدرسې دننه به یې طالب وګټي، خو له مدرسې د باندې د مدرسې په کلي کې به یې هم وبایلي. صالح نوموړي ته د توندو الفاظو له کارولو سره پوښتنه کوي چې آیا د طالبانو د میلیونونو مخالفانو وژل ورته ممکن ښکاري. ښاغلي صالح ټینګار کړی چې طالبان ورکېدونکي او د خلکو تر پښو لاندې غورځېدونکي دي، ځکه خو په خبره یې خلک باید د دوی خلاف د مقاومت د هڅو ملګري شي. کابل کې د طالبانو د علماو لوی غونډې ته څیرمه 2 وسلوال وژل شوي. په کابل کې طالب چارواکي وایي 2 وسلوال وروسته تر هغې ووژل شول چې د علماو په لوی غونډې کې یې ډزې وکړلې. طالبانو ویلي چې دې 2 وسلوالو د غونډې تالار سره نږدې د یو بام څخه ډزې کولې چې مجاهدینو د الله جل جلاله په مرسته له منځه یوړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې ډزو کولو ادعا نه ده کړې او طالبانو هم نه دي ویلي چې برید کوونکی څوک او له کومې ډلې خلک وو. له سیمې عیني شاهدانو ویلي چې غرمه شاوخوا 1 بجې د څو پرلهپسې ډزو غږونه اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د علماو د غونډې د ځای په شاوخوا کې هیڅ ستونزه نشته. مقاومتیانو بغلان کې د 10 طالبانو د وژلو ادعا کړې. د مقاومت جبهه وایي په اندراب کې د دغې جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سختو نښتو کې 15 طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د قاسان اندراب دره د ګستراش په سیمه کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سختو نښتو کې 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نښته د چهارشنبې په شپه پیل شو او تر نن ورځې پورې دوام وکړ. د مقاومت د جبهې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2 طالبانو جسدونه لا هم په غرونو کې پراته دي. په همدې حال کې نن سهار د بغلان ولایت په اندراب دره کې سیمه ییزو سرچینو په دغه دره کې د مقاومت د جبهې د ځواکونو په قرارګاه د طالبانو د برید خبر ورکړ. کرزی وایي کنګل شوي پیسې د په نورو لارو د مصرف لپاره ونه کارول شي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله له زیانمنو شوو سره د 55 میلیونه ډالرو بشرپاله مرستې په هرکلی کړی دی. پخواني ولسمشر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امریکا څخه غوښتي چې 7 میلیارده ډالر چې د افغانستان بانک ملي پشتوانه ده آزادې کړي، د افغانانو د امانت په توګه دې ترې ساتنه وکړي او په نورو برخو کې دې نه لګوي. پخواني ولسمشر دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې امریکا په وروستیو کې اعلان کړی دی چې په پکتیکا او خوست کې به د زلزلې له اغېزمنو سره 55 میلیونه ډالر مالي مرسته وکړي او دغه راز یې ویلي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټام سویست په مشرۍ پلاوه یې په قطر کې د اسلامي امارت له استازو سره پر اقتصادي ثبات تړلو ښوونځیو او ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې اترې کوي. پاکستان وایي د قبایلي سیمو د بیا جلا کولو غوښتنه غیر قانوني ده. ټي ټي پي وایي له دې غوښتنې نه تیریږو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ویلي چې د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمول مهمه غوښتنه ده او له دې به نه اوړي. د هغې ناقانونه ډلې مشر نورولي مسید په هغه ویډیو مرکه کې چې د جون پر 29 یې خپاره کړې ویلي چې
خبرې اترې روانې دي خو ډېر پرمختګ پکې نه دی شوی. د پاکستان د مرکز تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټک په 2013 زیږدیز کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډې شوي او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شوی. د پاکستان حکومت د نورولي مسجد د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د جون پر 22 د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله په یوې خبري غونډه کې ویلي ول چې د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر قانوني ده. د طالبانو خپلمنځي نښته د کندهار البدر قلي اردو یو مسؤل له 2 ساتونکو سره وژل شوی. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د خپلمنځي نښتې په پایله کې د البدر قلي اردو یو مسؤل له 2 ساتونکو سره وژل شوی دی. کندهار کې ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې دغه نښته پنجشنبه د چنګاښ په 9 سهار د کندهار ښار په 2 امنیتي حوزه کې د البدر قلي اردو د یو مسؤل مولوي حسیب او د دغې ډلې د یو غړي ترمنځ شوې ده. د کندهار له ښار څخه سرچینې وایي نښته داسې مهال رامنځته شوه چې مولوي حسیب طالبانو ته د خپل موټر د تورو ښیښو د پاکولو اجازه ورنه کړه. د سرچینو په وینا په دې نښته کې مولوي حسیب له خپلو 2 ساتونکو سره وژل شوی دی. د طالبانو د غړو ترمنځ کله کله نښتې رامنځته کیږي. کابل کې د طالبانو علماو د ناستې پیل د ښځو نه شتون نیوکې راپارولي. طالبانو اعلان کړی چې د علماو ناسته نن پنجشنبه د چنګاښ پر 9 کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې پیل شوې ده خو دغه ناسته د ښځو د ګډون د نشتوالي له امله له ډېرو کورنیو او بهرنیو نیوکو سره مخ شوې ده. د بشري حقونو د څار بنسټ د ښځو برخې مسؤلې حیدربار په یو ټویټ کې د علماو په ناسته کې د ښځو پر نشتوالي په نیوکې ویلي چې ټاکل شوي 3000 نارینه د ښځو په اړه پریکړه وکړي. تیره ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د علماو په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې نارینه به د خپلو میندو او خویندو پر ځای په ناسته کې ګډون وکړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې شېبې ولرئ.